هدلته یو سړی سوال کولی شي چې د الله چې ووایي چې زه څوک ګمراه کړم نو تا سره اختیار نشي ته ورته نیغه لار وښیه، نو بیا خو دې سړي سره ولیاذ بالله الله ظلم ونه کړو چې دی ګمراه کړو. نو جواب دا دی رب العالمین چې په تقدیر کې کله ګمراهي ولیکي که نه نو هسې نه لیکي. یو دلیل پیدا والا د بني اسرائیل مبارک الله په سورة الصف کې وایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، کله چې دوی کاږه شو الله دوی زړونه کاږه کړو. علم دی کله چې دوی کاږه شو الله دوی زړونه کاږه کړو. نو چې څوک هم بېلارې کېږي که نه او ګمراه کېږي د ده سره الله ظلم نه دی کړی، د په خپله داسې څه خباستونه کړي دي د هغې د لاسه رب العالمین د ده په تقدیر او په نصیب کې ګمراهي لیکلې ده. ورسېدی پې که نه. بله مسله دا راووته چې را بعض وایي چې پیغمبر خود مختاره دی یا مختار کل ورته وایي. ګوره مختار کل الله رب العزت دی، د الله نه علاوه بل څوک نشته. مکمل اختیار د دنیا او د آخرت هغه د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی. او په مخلوقاتو کې چې د چا سره هم څه اختیار دی نو هغه عارضي اختیار دی، د څه وخته پورې دی، په څه خاص ځای کې دی. همیشه اختیار او ټول اختیار د مخلوق سره د سره نشته. یو دلیل پې څه دی؟ و دا آیت که نه لنډه ووایه، دا آیت دا دلیل له نورو دلایلو په څه ګرځوي؟ ته سوچ کوې دا دلیل نه دی چې پیغمبره زه د چا په نصیب باندې ګمراهي ولیکمه نو ته بیا اختیار نه لري د الله په مقابله کې د دې خبرې چې ته درته هدایت وکړي. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، دا کسان دي چې نه غواړي الله چې پاکي زړونه د دوی. دا ډېر د یېرې آیت دی. ګوره ته مانځله نشي راتلی، مثال درس کې نشي کېناستی، دینداري نشي کولی، د الله بندگی نشي کولی، کیدی نشي چې په دې آیت کې دغه سړی داخلي چې رب العالمین نه غواړي چې د ده زړه پاک شي. نشي کېدی. پلانې یو کس دی ځه نه د مانځه توفیق شتي، نه اودس شتي، نه زکات شتي، نه صدقه شتي، نه اذکار شتي، نه جهاد شتي، نه د الله نه یره شتي، نه تقوا شتي، نه علم شتي. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، الله نه غواړي چې د ده زړه پاک شي. ډېره د یېرې خبره ده. ورسره دا یاده که او که چېرته یې ناست یې یا کې دینداري نو رب العالمین غواړي چې ته دینداري وکړي. دا د الله احسان وګڼه. او چې کله تا ته د دیندارۍ توفیق نه میلاوېدو که نه په ځان ویرېږه او سم ویرېږه چې کیدي یره دا ده چې کیدی شي رب العالمین ما نه غواړي، کیدی شي رب العالمین ما نه پرېږدي. سیسل دی ما کې الله ما بندی د دیندارۍ نه. یو سړی دی هغه به دینداري کوي سره د مشقتونو، تکلیف به ورته پکې وي. یو سړی اسانه دینداري نشي کولی، د دې نور ته څه خبره به کوې او څه وضاحتونه به یې کوې. واضحه ده دغه اولني له الله رب العزت توفیق ورکړی دی او الله توفیق هسې وچ په وچه نه ورکوي. د ده د الله سره محبت دی، د الله د دین سره محبت دی، قرباني ورکوي د الله د دین لپاره، رب العالمین ورته توفیق ورکوي. او هغه چې معمولي دینداري ده او ده ته توفیق نه میلاوي، دا هم الله د سره ظلم نه دی کړی، د کې څه خباست څه چل پروت دی. سره د په زړه کې دي چې هغه موږ ته نه دي معلوم، هغه چا ته معلوم دي؟ هغه الله ته معلوم دي. د ده څه پټ ګناهونه شتي هغه موږ ته نه دي معلوم، چا ته معلوم دي؟
الله ته معلوم دي د هغې د لاسې الله رب العزت نه راپرېږدي دې دیندارۍ ته. ډېره د یېرې خبره ده. نو چې کله هم د دینداري کمزوري شوه که نه او کله هم د دیندارۍ طاقت درته نه میلاوېدو نو دا آیت مخې ته آیت ساته اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزي د دوی دپاره په دنیا کې ذلت دی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او د دوی دپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. سماعون للکذب ډېر اوریدونکي دي دروغ لره اکالون للسحت ډېر خوړونکي دي حرام لره ډېر سماعون مبالغه ده اکالون دی کې مبالغه ده ډېر خوړونکي دي ډېر اوریدونکي دي دروغ لره ډېر خوړونکي دي حرام لره. کله سړی د دې دروغو سره دومره عادت شي که نه چې دا رښتیا یې په دې غوږ باندې بیا بدله کړي. دې کې دننه پټه دا خبره پرته ده چې مؤمن به د هر قسمه دروغو نه ځان ساتي. نو ګوره دا انټرنیټ نه دی دا فیسبوک چې تاسو ګورئ او دا یوټیوب او ټیک ټاک او دا قصې ګورئ دا 80-80% دروغ دي. کیدای شي ما لا کم ویلي چې چا څه نشر کړو او څه یې خواره کړو. ډېر شوق مه لره دې د کتو سهار نه سړی ناست خبر خو نه شوې بل ته وینن بیا هغه بل بیا هغه بل بیا بړه تا ته چا ویلي چې دا خبره داسې ده لکه څنګه فیسبوک کې و دا فیسبوک ده ته داسې یو پته چې څه بلا ښکاري فیسبوک کې و زور ولم ورکي. نو فیسبوک خو دغه دی رواله ته به کوم یوه شخړه وروله که نه ته پکې بله وروله بیا ستا د هم بل کس نشر کوي چې فیسبوک کې راغلي. دروغو نه ځان لرې ساتئ. مې په خپله وایئ مې اورئ مې لولئ مې لیکئ مې نشروئ مې خوروئ. دروغو نه ځان بلکل لرې ساته. دا د مؤمن شان نه دی چې دی دروغ لولي او دروغو سره زړه لګي بلکې چې کله د رښتیاو سره عادت شوې نو دروغ به د باندې ثقالت راولي. کله سړی مجلس کې کیني که د یو نیم شروع کې ماشاءالله نو الله الحمدلله پوهه ورکړي سړي ته یاره دا سړی چې اوس په دې کومه خبره کې لګیا دی نو دی مکمل دروغ وایي. یاره سړي دا طبیعت خراب شي دا ټیم په سړي نه تېرېږي اوس د دې مجلس نه ووتی اوس د ده دا خبره ختمه شوې ځکه دې د رښتیاو سره عادت شوی دی. خو چې د رښتیا د دروغو سره عادت شي په ده بیا رښتیا بدلګي. دته بیا د دروغو کیسې کوو ما دا وکړو ما دغه وکړو او دا بنډلې وله دا د ده خوښي ځکه چې دی په خپله هم دغه کار کوي. کله کله په دې دیرو کې موږ خو خبرې وو دیرو کې کله د ماسخوتن کې یو مجلس ولګي کېرې نه دروغ به وایي پکې اکثر کار مې داسې وکړو انجینیر داسې شو کپیل داسې شو ټیکهدار داسې شو د اسمان نه بوجۍ د پیسو راولېده د بعضو پکې دکه مطلب وي چې دا ووایي او ټول ورته غوږ یخو دی او قصه ورته دا نور هم دغه دروغ ورسره وایي. نو په داسې مجلس کې په داسې ناسته کې د رښتیني سړي وخت هغه نه تېرېږي ځکه چې دی عادت شوی د څه سره دی رښتیاو سره. دویم صفت د یهودو دی چې دا حرام خواره دي ډېر حرام خواره دي. کله د دین په نوم به پیسې والي کله به هسې پیسې والي خصوصا سود به ډېر زیات خوړو. فإن جاءوك فاحكم بينهم نو که راشي دوی تا ته نو فیصله وکړه په منځ د دوی کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه د دوی نه. دې کې الله پیغمبر ته اختیار ورکو که چېرته دوی ستا خواله راشي او تا ته وایي چې فیصله وکړه نو تا ته اختیار دی که غواړې جوې که
کنه غواړي یو مخکې واړه. او دلته دا مسله یاده که دا اختیار د تشهي نه دی. تشهي څنګه لکه خپله مرضي، نه دې ته وایي اختیار د مصلحت. اختیار د مصلحت څنګه دی چې ای پیغمبره ته وګوره که چېرته د دوی په دې فیصله کولو کې مصلحت وي نو فیصله وله وکړه، که مصلحت پکې نه نو مې کوله. سړی کله پوه شي په چا باندې چې دا چې راغلی دی په څه مطلب راغلی دی، نو بیا اوس ډایرکټ فیصله مه کوه، ویې ګوره که په دې فیصله کولو کې خیر وي، خو یهود دي چې ستا خوا ته راغلي دي خو چل دی که نه، که خیر مصلحت پکې عامي وي که مصلحت پکې نه وي مخکې واړوه، ته په دې ملامته نه چې مخکې واړه. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ او که ته مخ واړې د دوی نه فلن یضروک شیئا نو هیڅ چېرې ضرر به در نه کړي دوی تا ته څه ضرر، هېڅ نقصان دله نشي در کولی. چې فیصله وله نه کوې ښه صفا ورته ووایه زه فیصله نه کوم، اختیار دی. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ او که ته فیصله کوې نو فیصله کوه په منځ د دوی کې په انصاف سره. څومره ښایسته دین دی. که دشمن دي خواله راږه او فیصله یې راوړه ته به څه کوې؟ فیصله به په انصاف کې. دا هغه کسان دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش دوی څو پیرې کړی دی، هغه ته یې دروغجن ویلي دي، هغه پورې خنداګانې کړي دي، د هغه د دشمنانو سره ملګري شوي دي او څه دي یهودو نه دي کړي. الله وایي که فیصلې یې لرلو بیا به په انصاف فیصله کوي. ان الله يحب المقسطين یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة او سرنګ فیصله کوونکې جوړی دوی تا لره او حال دا چې د دوی سره تورات دی. تعجب وکیف دا تپوس دی کنه استفهام دی. تپوس ګوره په یو څو قسمه، کله تپوس دی دپاره په ځان پوه کولو دپاره او څنګه، نو څنګه بیا ډېر مطلبونه دي. دلته دا څنګه چې دی دا سوال چې دی دا استفهام د تعجب دپاره دی. او څنګه مونږ چې کله مونږ سره سترګې داسې کړو او مخ نه پته لګي، لکه زه اوس تا ته ووایم تا سره زه میلاو شوم ته څنګه رالې، ته څنګه رالې، نو اوس دا یا خو زه تا نه تپوس کوم ته څنګه رالې، ته ګاډي کې رالې که ته په جاز کې رالې، ته په سکوټر رالې که ته پیاده رالې، خو چې کله ما ورته میلاو شو زه ته څنګه رالې. دا اوس سوال داسې دی نه، دا دومره ورسره ما مخ او سترګې دغه کړي تاسو پوه نه شوئ. تعجب زه تا نه دا ځان نه پوه کوم چې ته اوس ما ته تفصیل شروع کړي یو ګنټې چې زه څنګه رالم. د دې جواب نه وي، د دې جواب نه وي، خو ما تعجب وکړو ته څنګه رالې. نو استفهام کله تعجب دپاره، دلته تعجب دی چې یهودیان په تا پسې څنګه درځي، ولې دوی سره تورات نشته، دوی خو چې موږ تا نه منو، قرآن نه منو، نو چې قرآن نه مني دا پیغمبر نه مني نو بیا څه کوي چې دلته راغلی؟ نو جواب یې دا دی چې بیا پکې چل دی. ورسېدی که نه، لکه اوس یهودی راننوځي مجلس ته، دی یهودي دا خصفا ویلي چې زه قرآن نه منم، زه پیغمبر نه منم، زه اسلام نه منم. صحیح شو؟ وی زمونږ خپل پیغمبران شته او زمونږ تورات شته او زمونږ دا، او دی راغی وی فیصله وکړي. سړی ورته ته څنګه رالې، یعنې ته څنګه رالې، تا خو وایي زه نه منم، ما سره تورات دی، نو نن ته دلته څه کوې؟ نو چې دی نن راغلی دی په دې کې چل دی. وعندهم التوراة وحال دا چې دوی سره تورات شتي فيها حكم الله باغي فیصله د الله ده. ثم يتولون من بعد ذلك
بیا اوړي دوی وروستو د هغې نه تورات په اصل کې دوی تورات هم نه مني ګورئ ځکه که اصل کې تورات منلی نو په دې پیغمبر به ایمان راوړی وما أولئك بالمؤمنين او ندي دا کسان مؤمنان انشاءاللہ روان درس کې به د څلور څلوېښتم آیت نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد